السلام علیکم ګران ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب. یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. سلسله مشرکلې پښتو ادب کې ړومبنیان، هغه چې چا ړومبی کمکار په پښتو ادب کې کړی دی. راځو چې په پښتو ادب کې ړومبنی کتاب کوم یو دی؟ هغه جواب دی خیرالبیان. ډېرو ملګرو ته به معلوم وي، چاته چې نه معلوم هغو دپاره دی خیرالبیان. دویم نمبر سوال دی، پښتو ادب کې ړومبی کتاب لیکونکی څوک دی؟ دا کتاب لیکلی چا و؟ سوال پیدا کېږي. نو هغه و بایزید پیر روښان. ټیک شو. دریم نمبر سوال دی، ړومبی غزل لیکونکی زموږ سره پښتو ادب کې اولنی غزل چا ولیکو؟ نو ړومبی غزل اکبر زمیندار لیکلی و. اکبر، جواب دی اکبر زمیندار. څلورم نمبر سوال دی، پښتو ادب کې ړومبی مزاحیه شاعر څوک دی؟ ړومبنی مزاحیه شاعر کوم یو و؟ نو هغه و ابو محمد هاشم سوراني. او پنځم نمبر سوال دی، ړومبی دیوان په پښتو ادب کې چا لیکلی او دا به تاسو راته په کامنټس کې ضرور ووایئ. د دې جواب په تاسو شو. او په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې پښتو ادب د ژبو د کوم یو خاندان سره تعلق ساتي؟ نو هغه اریایي ژبه ده چې د اریایي ژبو خاندان سره پښتو تعلق ساتي. دا به تاسو ضرور د دې جواب تاسو په کامنټس کې ضرور راکوئ. او زمونږ ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو کول او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کول مه هیروئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي. ډیره مننه.